الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا جبال أوبي معه والطير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. دجمعه بيان د قرآن کریم د فضائل او د آداب مبارک دي. مخکې پر دې باندې بیان سو چې قرآن کریم هغه کتاب دی چې د قیامت په ورځ باندې د انسان د هر عمل سند دی. دا انسان چې په دنیا کې هر عمل کوي چې په قرآن او حدیث کې ثبوت نه هغه هسې د ځان ستړیا ده، هسې تکلیف تی ځان ته جوړ کړي. د قیامت په ورځ باندې به ډېر سخت افسوس خلک وکړي پر خپل عملونه باندې. هغه عملونه دي چې نه په قرآن کې د هغې ثبوت دي، نه په حدیث کې د خپل ځان او د خپل شهرت په خاطر یې کړي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن وایست دا د قیامت په ورځ باندې ستاسې دپاره شفیع دی، شفاعت کوي. او کم څوک چې په دنیا کې د قرآن ملګري، قرآن به د قیامت په ورځ باندې د دې ملګری. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به قرآن راوړي او هغه کسان به هم راولي چې کوم په قرآن باندې په دنیا کې عمل کړي. او در دې قرآن مخکې به سورۃ بقره او آل عمران دا مخکې رواني، هر یو به دا سورت دا دلیل پیشي چې زه دا سړی جنت لبیم، او بل سورت وایي چې زه دا سړی جنت لبیم. دریم روایت د امام بخاری کړی، نبی کریم علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین انسان په دنیا کې هغه دی د الله چې خوش انسان هغه دی د ټول مځکې پر سر باندې قدرمن او عزتمن او ډېر غټې ډګرې والا د ډېر غټ قدر او عزت والا هغه څوک دی چې قرآن ولري، قرآن خپله وایي او بل ته تعلیم کوي. دا انسان په ټولو انسانانو کې پر الله باندې ګران، دا زنانه پر الله باندې په ټولو زنانو کې ګرانه ده چې قرآن وایي. ځکه د الله د ذات سره چې نږدې تعلق لري هغه د الله کلام دی. نور ټول شان چې دي دا د الله پاک مخلوقات دي. د الله کلام د الله صفت دی، د الله خپل ذاتی صفت دی چې د الله پاک سره نږدې تعلق لري. څوک چې قرآن وایي که نارینه یې که زنانه یې هغه به پر الله باندې ګران. څلورم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یقرأ القرآن وهو ماهر به الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. هغه څوک چې قرآن وایي او دی په قرآن باندې پوهیږي، د قرآن استازي دا به د قیامت په ورځ د چا سره ملګری؟ مال سفرة الکرام البرره، د هغه عزتمنو ملائکو سره به ملګری چې هغه ډېرې عزتمنې ملائکې دي. هغه ملائکې فرشتو سره به دی ملګری چې هغه ته کرام البریره ویل کېږي، یعنی هغه ملائکې چې هغه ډېرې پاکې دي او ډېرې په لوی لوی منزلو کې د جنت دي. نو دوی به هم دغه اهل قرآن به هم د هغه سره ملګري. کمې فرشتې چې الله پاک غټ عزت ورکړي په جنتو کې په لوی مرتبو کې، نو دغه قرآن والا به هم هلته وي. پنځم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک قرآن وایي او دی په قرآن کې بند کیږي، یعنی صحیح نه زده
یا د ژبې تکلیف لري نو د ده دپاره 2 ثواب دي. یو ثواب د خپل ذات ته تکلیف په وجه باندې چې په ډېره سختي باندې وایي. دویم ثواب د قرآن کریم تلاوت دی. نو بعضې کسان دا عذر پیشي چې موږ قرآن سم نه دی زده کړی یا بند کې کیږو ژبه مې کار نه کوي، نو هغه د خپل قرآن وایي الله پاک ته د هغه پیشي چې الله زما وس هغه دی. اول خو د خپل محنت وکړي، د محنت څه باوجود که بیا هم د قرآن سم نه زده کړي د هغه تلاوت د ده دپاره کافي دی او د ده دپاره ډبل ثواب دی. شپږم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. الله جل جلاله په دې کتاب باندې ډېر قومونه راوچت کړي دي، د ذلت او د رسوایي څخه یې راپورته کړي دي او د وخت بادشاهان یې جوړ کړي دي. لکه خلافت عثماني چې تقریبا 400 کاله ته خلافت عثماني ورسېدی، ډېر ملکونه در دې خلافت لاندې ول. په دې کې داسې قومونه ول چې د الله د کتاب نه مخکې ډېر ذلیل ول، خو لیکن الله تعالی بادشاهان جوړ کړل. په هغه وخت کې مسلمان سره د الله کتاب ولو په پښو باندې، په توره باندې، په زغره باندې او په سپر باندې دا د دنیا ملکونه نیوله. نن د مسلمان سره ایټمي قوت او طاقت دی، لیکن دغه څه باوجود د یوې خبرې جواب صحیح نشي ورکولی. دا وجه دا ده چې دلته ایمانی قوت او د قرآن ملګرتیا ختمه شوې ده. نو ذات کې د ننه د ده په بدن کې پاور دومره نشته لکه څنګه چې د ایمان طاقت و هغه د لاسه ورکړی دی. ویضع به آخرین، او دا هغه کتاب دی چې ډېر کسان یې نه مني یا نه عمل پکوي، هغه په دنیا کې هم ذلیله سي، په آخرت کې هم ضلالت ته ولاړ سي. که د دنیا ظاهري شان و شور ډېره برابره خو د رب العزت په حضور کې بیا ډېر ذلیل وي. په دې وخت کې به بادشاهي خو د قیامت په ورځ باندې به د ټولو مخلوق ذلیل وي. یا په دنیا کې زندگی داسې زندگی چې هغه ډېره تنګه زندگی، تریخه زندگی، ډېره بې سکونه او بې چینه زندگی، نو دا هم د قرآن څخه د لرېوالي د وجې. وم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا حسد الا فی الاثنین، اناد او حسد نسته کوي دا با یا کوي روا وای دا په 2 شانو کې روا وای. یو د الله کتاب چې الله پاک چاته ورکړي او د شپه ورځ تلاوت کوي، د هغې تفسیر او ترجمه کوي، نو دا هر سړي د پاره په زړه کې دا حسد پکار و چې داسې عمل د هم کړی وی. دویم هغه مالدار او پیسې والا چې دغه مال او دولت الله تعالی ورکړي دی، په شپه ورځ کې په پټ او په ښکاره باندې د الله او بندګانو ته صدقه کوي، خیرات کوي، نو په دې کې عناد او حسد پکار دی. سړی باید مقابله وکړي چې زه هم خپله سرمایه د الله په بین کې جمع کوم. اتم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو سړی سورتی کهف وایي او د ده سره آس تړلی، نو د چې به دا سورت شروع کړي یو ورځ به راله، پر دې به دی وغوړېدله، دغه آس به د دې څه منډې وهلې. و نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د دې خبرې ذکر وکړي چې یا رسول الله ماښام تلاوت کوئ، زما د آس نږدې و دې ته چې د زما په بچانو کې وخیږي، دی به وتورېدی. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل تلک سکینه، دا یو سکینه ول، د اسمان د طرفه څه یو نور رالی، دا یو رحمت رالی، د زړو سکون رالی، دا د قرآن دپاره نازل سو. نو ځکه آس و د هغه څخه منډې وهلې. نو د دې حدیثه دا ثابته چې په کوم کور کې قرآن کریم تلاوت وي، د قرآن وظیفه هغه کور کې به سکون وي، په هغه زړه کې به سکون وي، اطمینان به وي، هغه کور به په آرام وي. که په کم کور کې فلمونه، ډرامې، ټیویان وي، سارونه، ګیمونه، دا نخرې وي، د شیطان خوشحالي وه، د شیطان بازي وه، دا یاد ولرئ په کور کې په ټول عمر باندې به غم غمي. هیڅ کله به په کور کې بیا خوشحالي ونه ویني،
ځکه د الله نبی فرمایي چې د قرآن سره سکینه را نازلېږي. دا متفق علیه حدیث دی. متفق علیه حدیث دی ته وایي چې د قرآن نه وروسته در دغه بل قوي حدیث نه جوړي چې امام بخاری او امام مسلم روایت کړي دي ته متفق علیه وایي. نو د الله نبی فرمایي چې کورونه د سکینه او د آرام سره ډکي. قرآن کریم تلاوت شروع کړي د کورو څخه درې و قبرستانونه مه جوړوي چې بیا هیڅ ورپکې نه وي، لکه یو خرابه کوري چې په هغه کې به حیوانان اوسېږي، هغه خزنده به اوسېږي چې انسانان ازاروي. نو دغه کورونه چې د قرآن د تلاوت خالی هغه به هم داسي. نمبر روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من قرأ حرف من کتاب الله، چا چې یو حرف د الله د کتاب وای فله حسنه، د د لپاره یو نیکی ده، والحسنه بعشر امثالها، یو نیکی یو په لاس باندې ده. نو یو حرف چې وای لس نیکی دی وکي. لا قول الف لام میم حرف، زدا نه وایم چې الف لام دا یو حرف دی، بلکې الف حرف دی، لام حرف دی، میم حرف دی، دار یو ځان ته حرف دی. نو الف لام میم په ظاهر ښکاره یو توري و کلمه معلومه، لیکن دا دیش نه کوي سولې ځکه درې توري دي. نو ته چې پر هر حرف باندې لس نه کی ملاوي د دې بچو ثواب. نم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان الذي ليس في جوفه شيء من القران، هغه کور هغه زړه هغه دماغ چې هغه کې قران نه دا وای دی لکه یو کور یو ځای چې هغه کندواله یې خراب وي. کم کور چې کندواله یې خراب وي هغه کې د انسانانو د اوسېدو ځای نه یا درندگان پکې اوسېږي یا حیوانان. نو دغه زړه کې چې هم بیا د الله کلام نه، دا زړه کې بیا د آرام او سکون نه، په دا زړه کې شیطان ناشتي، په دې کې نفس ناشتي، په دې کې خواهشات ناشتي، په دې کې دغه روحاني چې کوم بیماری دي دا د بیماری اډه ده. دا زړه به در هغه وخت پورې چې د تمام دنیا مال او جایداد شان او شوکت زر او سپین ورکې دا به په آرام نشي در څو پورې چې د الله کلام ورسره ملګری. زه به تاسو ته یو ښکارا خارجي یو مثال وایم. په جاپان کې یا په فرانس کې چې یو ګاډي جوړ شي، نو دغه ګاډي ماډل کې چې یو فرزه خراب شي، نو ته چې بازار ته ورسې دغه ګاډي ماډل دغه تاریخ دا ورته بیانوي چې دا پلانې قسم ګاډي د پلانګین تاریخ کې جوړه شوې، نو دغه فرزه غواړم بیا به تاسو ملاوي. او کته بیا په ټول بازار کې وګرځي دا هغه ګاډي پرزا په هغه ماډل کې نه دا کېدل نه چې بیا دې ته پر خپل ګاډي باندې و پرزا ولګي. نو داستا بدن چې چا جوړ کړی دی، داستا دانچاو کانچاو دا روح چې چا در کړی دی، دا د اسمان د طرفه د الله د طرفه امر دی. نو ته چې کوم وخت خرابې دي په زړه کې راسي، بې سکونه یې، بې اطمینان یې، بې خوشحالي یې، نو دا رب العالمین سبشتنه وکړه، داغه د کتاب سبشتنه وکړه. لکه د ګاډي سره یو کتاب ورسره یې هغه ته ګارډ بک ویل کېږي، په هغه کې هر هدایت لیکلی. نو دا چې خراب شي دی درته وایي چې دا پرزه په پلاني ځای کې پلان وخت پیدا کېږي. نو د الله کتاب هم بیا ته دا سکون د الله د کتاب څخه اخلي. دا خپل د زړه خوشحالي به د الله د طرفه سره غواړي، د الله د شورم سره، د الله د کمپنۍ سره به راغواړي، د الله د کتابو سره مشوره کوي چې زما زړه په چیش باندې خوشاله شي. الله تعالی په خپل فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، زړه ته سکون راولي دا په ذکر د الله باندې. دا چیلنج دی، اوسم درته چیلنج دی ټول دنیا ته چې ګر دنیا د یو سړی سره یو به موړ نشي، او په ګر دنیا به سړی خوشاله نشي، نه په میډیسن باندې، نه په ډاکټر باندې، نه په انجینر باندې، نه په خان باندې، نه په نواب باندې، نه په ملک باندې، نه په پیسو باندې، نه د دنیا په دې غټ اوسپنه نه باندې، نه د دنیا په شاون شوکت باندې. په دې کې سکون نشته. سکون د الله جل جلاله په کتاب کې د الله په امر کې دی. ځکه موږ د چا جوړې د هغه کارخانه والا سبب شته نه جوړ د الله جوړ کړي او پښتنه د غیر الله سکه. نه الله تعالی فرمایي، د الله نبی فرمایي چې دا غزړ چې هغه کې قرآن یې هغه لکه یو خراب کور داسې دی،
خراب کور کې چې دی خراب حیوانان وسیږي ستا په زړه کې به هم نفس و شیطان وسیږي. لسم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به صاحب القرآن ته وویل چې د قرآن ملګري ته اقرأ ووایه د قرآن کریم تلاوت شروع که دا یو داسې لفت دی چې دا شروع دی کی دا قرآن کریم دی شروع کی ته په لفت کې روان سولې ورتقي ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا داسې تلاوت کوله که تاسې په دنیا کې تلاوت کاوی او خیزه فإن منزلتک عند آخر آیه ستا آخر منزلت چې دی هغه اخرنی آیات تقرأوها چې ته وایې هغه. نو قرآن کریم کې 6,600 زیات و کم آیاتونه دي. نو د قرآن د جنت یو منزل چې دی هغه خدای ته معلوم دی چې څومره غټ دی. منزل یې څه کې په دا بنګله کې چې خالی یوه کمره جوړه ده دا 80 میله ده. نو بنګله بیا منزل خو دې ته ویل کېږي لکه دا بنګلې چې اوس پر یو کور باندې یو منزل بیا چې دویم چت کې دا 2 منزل نو در یو چت لاندې په سوونه کمرې راځي. نو بیا د الله جل جلاله جنت چې د دې څونه درجې ده نو د یوه جنتي به هغه منزل وي چې هغه به 6,600 منزل ته رسېږي. دنیا کې منزلونه چې دی هغه 110 تقریبا قریب نو د جنت 6,600 بیا نو د جنت د یوې کمرې اندازه 80 میله. نو د قیامت په ورځ به د هر سړي دا تقاضا وي چې زه دونې لوړ نه اسې دونې غټ ځای مې وای. او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قرآن سره چې تاسو کوم وعده کړی دا هغه وعده رښتیا کړئ پر هغه وعده باندې وفا وکړئ. زما د قسم په هغه ذات وي چې زما نفس په قبضه کې دی چې الله دی له اشد تفلتا من الابل فی عقولها. دا قرآن بستاسه داسې وزي ستای د سینو د دماغو سره دا کورو سره دا قرآن داسې وزي لکه وشته چې ګونډه ور وتړي دی دا پړي څنګه ځان خلاص وشته چې ګونډه ور وتړي دا پړي ډیر سوسپی نو څنګه دا ژر ځان خلاصولای شي. تاسو به دا قرآن د کورو سره د دماغو څخه د خپل زړه څخه د معاشرې سره د ستې د بچانو سره داسې بلاړ شي. په خواني خلکو به ویله ول د زمانہ براسي قرآن به ورکی پاتې شي توري به نه قرآن به ولاړ شي. خلق به دې خبره نه پوهېدل اوس ثابتېږي ورځ په ورځ باندې ستا انټرنیټ ستا موبایل ستا فیسبوک چې ته 24 غنټې ورته ناست یې ته ووایې چې په هفته کې په ورځ کې په 24 غنټې کې په میاشت کې ته څو سپارې قرآن کریم تلاوت کوې ترجمه خو یې مشوره او تفسیر یې مشوره د هغې زباني. نو که الله پاک درته ویلی چې دا فیسبوک باندې تا ایمان راوړی و که دا زما پر قرآن دې ایمان راوړی و ته هغه ته 10 غنټې وخت ورکوې د الله کلام ته نه ورکوې نو د قرآن تورې الوتل څه معنا لري؟ یو شی چې داسې پاته سي چې بالکل یې خلک په باک نه کوي د دې و د ورکېدو څه فرق. نو د الله نبي فرمایي چې قرآن به ستاسې د زندګۍ څخه داسې وځي لکه هغه اوښ چې د خپلې پړې څخه غاړه باسي یا پښه باسي. نو ورځ په ورځ باندې دا اوس یاد ولرئ ایمان درڅه ځي که قرآن درڅه ولاړي زدا ایمان موږ په دې قرآن باندې راوړی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای مثال د صاحب القرآن دی لکه هغه اوښ چې په پړې باندې تړلی که چیرې هغه په پړې باندې تړلی ولو هغه ګونډه یې ټینګوله په غاړه کې پړې ټینګولو نو دی به پر خپل ځای باندې ولاړ. نو که هغه سست وي هغه د غاړې سوه خاطي د پښې سوه خاطي هغه به ځي. نو داسې کته قرآن تلاوت پرې شوی د قرآن کریم محبت مې پرې شوی تعلق مې پرې شوی دا قرآن بستې صدا صفات شي. دا اوسم درته وایم دغه موبایل والا ته دا خبره کوم دا ټیویانو اشارو والا ته دا خبره کوم چې د قرآن څخه به ورځ په ورځ باندې ستې لاس خطا کېږي. دا ورځ به راشي خلک به منځونه کوي اسلام به جنګتللی د ایمان نارې به وایي ایمان به جنګتللی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په آخره زمانه کې به سړی ماښام مسلمان ساته به کافر ساته به مسلمان ماښام ته به کافر وجه دا وي چې د به داسې حال وي
چې قرآن وپاتې اوس وګوره په دغه حالات باندې مسلمان روان او قرآن ته غوږ نیول دا مستحب طریقه ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل قرآن ته غوږ نیوي. ولی به قرآن ته غوږ نه نسی؟ وای الله جل جلاله په ټول دنیا کې هیڅ आवाज ته غوږ نه ایږدي. الله پاک په خپل په ټول دنیا کې چې څومره आवाजونه د انسانانو راپورته کیږي بغیر د قرآن د आवाज بل هیڅ आवाज ته غوږ نه نسی. دا معنا چې په باغ کې نه کوي الله پاک چې هغه आवाजونه د مځکې پر سر باندې راپورته کیږي او قرآن دی. الله تعالی هغه आवाज ته غوږ نسی، هغه आवाज ګوري. نو ټول د आवाजونه چې دي دا د جهنم आवाजونه دي بغیر د قرآن د تلاوت سماسه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بغوښ شوی ش आवाज هغه आवाज ته چې په قرآن کریم کې به خوش आवाزی کوله. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یتغن بالقرآن یجهر به، په قرآن باندې تاسو غنا کوي، تاسو قرآن ته غوږ نسی. دا اشاره ده ودې ته چې الله تعالی ته هغه انسان هغه आवाज هغه ستونی هغه سترګې هغه غوږونه هغه ژبه ډېر قدرمنه ده چې په قرآن کریم باندې مصرفي. دویم روایت کې د ابو موسی اشعری دا یو صحابي دی، دوی ما قرآن وایي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې قرآن وایي تا ته الله تعالی داسې आवाज درکړی دی، داسې خوش आवाزي درکړی ده لکه خوش आवाزي د داوود علیه السلام. داوود علیه السلام چې په تلاوت کاوه د زبور نو غره ته بولاړي د غرونه به دا د انتظار کاوه، مرغان بدون ډیر رااله د غرونه به پړډکس ول. نو د چې په د زبور تلاوت کاوه چې کوم وخت به تسبیحات کلمات رااله ګرده به आवाजونه پورته کړه، د غرونه او د ډبرو بل आवाजونه کول. یو خود د خوش आवाزي ولا بل د الله کتاب. نو دغه صحابي چې په قرآن وای داسې په خوش आवाزي به وای نبی علی اسلام په غوږ ورته نیولې. یو نبی علی اسلام یو وخت روان و د صحابي په کور کې په فامیل کې قرآن کریم تلاوت کاوه. نبی علی السلام ورته انتظار چې تلاوت خلاص ولاړ. نبی علی السلام ما برور ته ویل چې ما شام دي تلاوت کاوه زما درته غوږ نیولې و. نو دورته ول یا رسول الله کزه د خبر سوی ما به ډیر په شوق او ذوق باندې ویل وای. نو د قرآن کریم په خوش आवाزي باندې ویل دا سنت مستحب طریقه ده، په شرط دی باندې چې ریاکاری د پاره باندې د الله د رضا د پاره وي. روایت کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو په ماښام کې سورته 3 او سورته دغه وایست وتین او زيتون وایست، په دې باندې خپل आवाज شایسته کوي. دویم روایت کې دا راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومن لم يتغن بالقرآن فليس منا، څوک چې په قرآن باندې خوش आवाزي نه کوي دا زموږ د سنت طریقې سره نه دی. یعنی زموږ سنت طریقه دا ده چې په قرآن کریم باندې در خپل وسه خوش आवाزي کوه. د دې نو دا معنا نه کا आवाज نو شایسته نو بار بنو ته قرآن نه وای او خوش आवाزي نه سم کولای. نه د قرآن کریم پر تجوید طریقه باندې ول دا خوش आवाزي ده. روایت کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د عبد الله بن مسعود د نبی علیه السلام یو صحابي دی، نبی علیه السلام ورته وای فرما قرآن تلاوت کا، قرآن نه وای. دا صحابي ورته وای یا رسول الله قرآن پرته نازل شوی دی زه څنګه تاسو تلاوت کوم؟ نبی علیه السلام وای زه دا ډیر خوشا بولم چې زه قرآن د بل چا ثواب رم. نو وای ما قرآن کریم سورته نساء تلاوت شروع کی و دې آیات چې ورسېد پکې په اذا جئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. دې زه ته شراور رسیدم چې ومه کده د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دستور ګنو داسي کتره وښ کرا بېږي ساس کې وښ کې بېږي. نو بیا د نبی علیه السلام راتول چې بس حسبک الان اوس ودرې. نو دا د قران کریم تلاوت په وخت کې د زړه نرمېدل چې دی دا د ایمان علامه ده چې د ایمان علامه د انسان زړه چې په قران باندې ویل سي د قران په تلاوت باندې نرم سي دا د شزړه خاوند دی. هغه زړه الله پاک نه غواړي چې هغه کلک زړه سخت زړه هغه به نرم زړه هغه به رحم زړه ځکه دا د ظالم د جابر زړه دی الله پاک په دې زړه باندې نه دی خوشاله. او دا رقم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه تاسو ته اعظم یعنی لوی سورۃ تر وشم سورۃ فاتحه
که څوک وایي چې قرآن کریم خو زموږ نه دی زده یعنی غټ صورت چې ډېر قدر و عزت لري هغه الحمدلله شریفه ده د ورځې تقریبا 50 واره الحمدلله وایست تاسې به وایست شری وایست که نه وایست که داسې فیسبک مسبک وګورئ هغه ښه خوند کوي 50 واره به الحمدلله وایي 200 واره به کل ولا وایست 3 واره سړی کل ولا وایي دا قرآن شریف ختم دی څو دی دا الف لام څه ونسي درون ناس پر قرآن ختمول څونه ګرانه ده 3 واره الحمدلله کل ولا وایي دا د قرآن شریف ختم شو نو ته چې 200 واره کل ولا وایي ستا دپاره څو قرآن کریمونه ختمېږي ته حساب ورته وکړه نو دا څه دی چې د ماښام په وخت کې ستا ټوله سرمایه او ذخیره قرآن کریم جمع شوی او که دا ووایه چې ګرده ورځ فیسبک کتلی فیسبک کې به عذاب د قیامت په ورځ درپسې لیکلی او په موبایل کې به عذاب درپسې لیکلی او دا به د قرآن کریم تلاوت لیکلی وایي د قیامت په ورځ د هر سړي ارمان دی چې د قبر سره پورته کوي وایي کاشکې چې زما په عملنامه کې قرآن وای چې شوای قرآن کریم وای نو که قرآن کریم تلاوت غواړئ که څوک زما نه دی زده کل ولا الحمدلله خو مې زده دی انشاءالله نو بس دا ته زور ورکړي تقریبا د ورځې 200 واره کل ولا وایست په سر کې بسم الله که 300 واره وایي نو 100 واره د قرآن کریم ختم کړي وغیره داسې نور نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغلی وایي یا رسول الله د دې صورت سره مې ډېره مینه محبت دی د کل ولا سره نو ولې وایي په دې صورت کې د الله 4 صفتونه بیان شوي نو نبی علیه السلام وایي ستا دغه مینه محبت به تا جنت له بیایي نو دا سره مینه محبت کوي زموږ ایمان دی زموږ اخلاص دی چې دغه ټوله دنیا الله تعالی د دا کلام د وجه راستولې ده دا ذکر د وجه راستولې ده چا د وجه راستولې ده نو ځانونه د شیطان په حواله مو ورکوئ سترګې د شیطان په حواله مو ورکوئ سترګې غوږونه دا د شیطان په کنټرول کې مو ورکوئ نور څه کار د لرو تاسو پوهېږئ خپل الله مو پوهېږي د قیامت په ورځ خپل حساب او عملنامه مو پوهېږي بیا به افسوس نه کوئ چې موږ نه خبر وو موږ نه پوهېدلو پلانه ده پلانه ده اوس دا یو غوږ باندې واوره پر دا بل غوږ یې وباسه دا اوس هم درته وایم چې قرآن درڅه پاته سوی دی که قرآن درڅه پاته سو ایمان درڅه پاتېږي خپل بچانو باندې زور ولګوئ په خپل کوچنیانو باندې زور ولګوئ په خپل ښځو باندې زور ولګوئ د خاص کار د جمعې په شپه باندې را جمع کوئ دغه تسبیحات پیدا کوي یا دا کوم مندکې چې دی دا پر دې باندې چې د قرآن کریم یا د آیاتونو او ذکر باندې وظیفه کېږي دا تقریبا یوه غنټه وخت ورکړي نو ماښام چې یوه غنټه د ماښام څخه ونیسي تر ماښامه پورې یا 3 پاوه یا نیمه غنټه په دې کې ګرد کورنۍ سره جمع شي نو دا 100 واره کل ولا سي 50 واره الحمدلله سي 200 واره استغفار سي 500 واره لا اله الا الله ذکر سي وغیره نور داسې اذکار دا چې جمع کې تقریبا ګرد کور به د نور ډک شي د چی څه به ډک شي د قرآن تلاوت به هم راشي د فیسبک ګناه به دې هم سپکه شي نو ته څه ګرده ورځ و د شیطان ته په حواله باندې د جهنم دروازه دې خلاصه کړې ده ته ورته ناست بیا وایي وخت تېرېدل دی په دې هم خبر نه یې چې دا وخت په تا پسې هر منټ لیکلی دی لیکل کېږي نو که د جهنم نه څه ځان خلاصوئ دا د جهنم دروازې فیسبک چې دی دا ختم کړي دا اگر د دنیا تا کتلې دا اگر دنیا تا لیدلې دا اگر دنیا باندې ته ګرځېدلې اخر پیدا دا ورشه څه فایده لري بس دا دغه ټکي سماسه و چې بس د بس سمانه دی بس خو په دا روډ باندې تیریږي دغه ته بس ویل کېږي واخر دعوانا الحمدلله